د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان سره سم عبدالله ټیم له صحنې ووته او خپل غیر قانوني حکومت یې اعلان کړ چې ورسره په فاریاب کې جنرال دوستم د عبدالله غیر قانوني حکومت ملاتړ وکړ او غني ته یې د هغه ځینه ګواښونه وکړل. ملګرو راځئ چې نن یې خپل کثیف او رذیل څیرې بیا وښودلې. دغه خلکو افغانستان ټولو نړۍ ته وشرماوه په ځای د دې چې کینې او د وطن جوړولو طرحې ورکړي او اتحاد جوړ کړي، خو دوی نه مړېږي. نه پوهېږم چې دا پیسې اخر دوی چیرې وړې. لوی رب دوی ته په قهر ده. ملګرو راځئ چې بیا یې څه وکړل په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ثبات او همپالنې د ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله په امر د دې ډلې نن سهار محمد نور رحماني د سرپل والي ټاکلی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دغه راز عنایت الله حبیبي د ولایت د مرستیال په توګه معرفي کړی دی. د اختلافاتو د لړۍ په دوام کې د ډاکټر عبدالله خپلسري ګمارنې پیل دي. تر اوسه د ډاکټر عبدالله د دې خپلسري ګمارنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې او پکې د ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر او د ټاکنو بریالی نومان اعلان کړ، ورسره غبرګونونه راپورته شول. هممهاله د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مخالفت وښود او زیاته کړه چې دا پایله ورته د منلو نه ده او سملاسي د خپلې بریا اعلان وکړ. یادې ډلې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کمیسیون د پریکړې پر ضد لاریونونه هم ترسره کړل او د پایلو په اړه یې مخالفتونه څرګند کړل. د ثبات او همپالنې د ډلې مشرانو ګواښ وکړ چې که د ټاکنو کمیسیون خپله پریکړه وانخلي نو دوی به ورسره ټول شموله حکومت اعلان کړي. خو بل لور ته د جمعیت یو بل مخکښ غړی عطا محمد نور بیا له عبدالله غوښتل چې له ناکامۍ وروسته دې اوس خپله انرژي د سولې په پروسه کې مصرف کړي. د دې ډلې خپلسرو ګمارنو سره اوس هم په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه په لار اچولي دي. دا اختلافات داسې مهال دوام مومي چې په هیواد کې سولې ته هیلې ډېرې شوې او تېره شپه 12 بجې د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې عملي کېدل پیل شوي دي. ولسونه هم له ټولو غواړي چې له دې وروسته دې له اختلافاتو لاس واخلي او د سولې راتګ ته دې هلې ځلې ډېرې کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.